السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه محمد رشاد صالح او د کمرې په برخه کې را سره محمد حنیف اکبر دی او تاسو زموږ یوټیوب چینل وطن ویزټ ګورئ. نن مو د کابل ښار یو داسې تاریخي او طبیعي ځای ته راوستي یاست چې د کابل د ښکلا، تاریخ او خاطرو مهمه برخه ګڼل کېږي. هیله ده چې دغه ښکلې او په زړه پورې خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ. نو له موږ سره پاتې شئ. دا ځای د بیبي مهرو د تپې په نوم یادېږي چې د وزیر اکبر خان د تپې په نوم هم مشهور دی او د کابل ښار شمال ختیځ لور ته موقعیت لري او د ښار له مشهور لیدځایونو څخه هم شمیرل کېږي. د بیبي مهرو د نوم په اړه بېلابېل روایتونه شته. ځینې خلک بیا وایي چې دا نوم د یوې مذهبي او درنې ښځې د نوم سره تړاو لري، خو د دې په اړه کره تاریخي اسناد ډېر محدود دي. له همدې امله د نوم اصلي سرچینه په بشپړ ډول نه ده ثابته شوې. بیبي مهرو غونډۍ د کابل ښار د وزیر اکبر خان، مکریانو، خلیفت الله او شاوخوا سیمو ترمنځ پرته ده. ویل کېږي چې ظاهر الدین محمد بابر د کابل له نیولو وروسته له همدې سیمې د ښار منظره کتلې وه. وروسته د 19مې پېړۍ پر مهال د لومړي انګریز او افغان جګړو په مهمو پوځي پیښو کې هم د دې غونډۍ شاوخوا سیمه ارزښتناکه وه. په وروستیو لسیزو کې د کورنیو جګړو پر مهال هم دا غونډۍ د جګړو شاهده وه. ګرانو لیدونکو، راځئ چې د خپرونې په دې برخه کې د خپلو یو څو تنو هیوادوالو سره لنډې مرکې وکړو. نو زموږ سره پاتې شئ. السلام علیکم. ورخی. السلام علیکم. یو خاص خیر اساسیات مخه اجازه ده تاسو سره یو څو دقیقې کینو. رئیس محترم، نوم دی؟ نوم یې مولوي ولی محمد صاحب دی. ها، مولوي صاحب ولی محمد. مولوي صاحب د کوم دین راغلی یاست؟ موږ د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه موږ راغلي. ماشاءالله ماشاءالله، د هلمند ولایت څخه راغلي یاست. مولوي صاحب په څه کاروبار مصروف یاست؟ نو دلته راغلي د تعلیم دپاره. تعلیم په حربي پوهنتون کې موږ تعلیم کوو. ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښه. نو نن دلته د څه لپاره راغلي یاست؟ دلته نن موږ منظره مو راایسته، تفریح ورځ ده، تواوره ده، د پنجشنبې وکړو په منظره باندې راغلي یو دې ساعت. ماشاءالله ماشاءالله. نو کومه برخه مو ډېره خوښه شوه د دې تپې؟ دا تپه خو دغه د دې ارتفاع مثال دا لوړوالی ډېر ښایسته دی ته واورېدل، او بله د کابل ساحه چې ده ته واورېدله دا ګرده ښه تر لاندې ده ته واورېدله، او بل ګرده ملکان شاوخوا ګرده معلومېږي، او بل چې دی دا شاوخوا تعمیران ودانۍ دا ډېر یو ښه خوند کوي، خپل د هېواد شی مو دی. او بل چې دی داخل دلته په دا وزیر اکبر خان کې هم ډېر ښایسته ښایسته منظرې شته، ډېر ښایسته ښایسته ځایونه شته. بلکل. اورېدلو نو د دې ځای نه چې دا لاندې ودانۍ او د خپل د هېواد ابادیانې ګوري نو سړي ته داسې یو د خوښۍ احساس کېږي که نه؟ دغه نو خپل د هېواد ابادي د خپل وطن هېواد شیان دي ته اورېدلو چې سړي ته نو کې هغه سم شی، یو نوی امید انسان ته واچوي په زړه کې. بلکل. نو قاري صاحب ډېر وخت دې نه نیسم، او که په پای کې کوم پیغام لري خپلو هېوادوالو ته، یا کوم شعر یي، کوم نظم یي، نو کولی شي چې زموږ د یوټیوب چینل له لارې خپل ټول هېوادوالو ته یې واوروئ. بس نو هېوادوالو ته بس د سوکالې خوشحالۍ او د صلح ژوند غواړو ته اورېدله. نو دغه مو
ورته پیغام دی چې ښه په ارامه سره او په خوشحالۍ سره سوکاله ژوند وکړي د خیر سره. اورېدله. مننه قاري صاحب محترم چې وخت مو موږ ته راکړې. خوشحاله شوم چې له تاسو سره مو ولیده. نو خدای په امان. السلام علیکم. سلام. خدای په امان. سلام. ګرانو لیدونکو، په دې وروستیو کې د بیبي مهرو د تپې پر سر یو ښکلی او زړه راښکونکی جومات هم جوړ شوی دی چې د هر لیدونکي نظر خپل ځان ته رااړوي. ګرانو لیدونکو، راځئ چې د خپرونې په دې برخه کې د خپلو هیوادوالو سره هم مرکې ولرو. نو دلته یو ورور ناست دی، د ده سره به یو څو خبرې وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم وروره. خاص دی تاسو. شکر دی، تاسو خاص دی. کښېنه تاسو هم کښېنئ، زه به هم کښېنم. څنګه یې، ښه یې؟ الحمدلله، خدای فضل دی. د خوږ نوم دې راته واخله. شاداب احمد. شاداب احمد. ښه، شاداب احمد د کوم ځای نه راغلی؟ د ننګرهار نه. ننګرهار څخه راغلی. ښه، نو دلته د څه دپاره راغلی؟ دلته د چکر لپاره، د منظرې لپاره، د تپې بیبي مهرو یا د تپې وزیر اکبر خان د دې ځانګړې ښکلا او د ښار ښکلا لپاره د ځینې ټول ښار هم ښکاري او ښه دغه لري، منظره لري. ښه، ماشاءالله. نو ننګرهار کې هوا څنګه ده؟ ننګرهار کې هوا خو ګرمه وه، هوا ګرمه ده که نه؟ او دلته نسبت د ننګرهار نه چې د هوا ښه ده؟ دلته هوا ډېره ښه ده. دلته خو بیخي جنتي هوا ده، یعنې راحت یې بیخي راحت د هوا سره. ګرمي نه ده چې سړی ورسره په تکلیف یا ډېر خلک په عذاب کې. شاداب خان دا راته ووایه چې اوس په کومو کارونو بوخت یې، څه مصروفیت لري؟ زما خو پوهنتون ده، نور دا داسې دا کورسونه دي، کمپیوټر شو، انګلیسي شو، نو د همدې خپل تحصیل او تعلیم کې مصروف یم. ماشاءالله. او د کومه رشته وایي؟ زه خو بی بی آی رشته وایم. بی بی آی اقتصاد. فعلا دریم سمستر مو پاس کړو، څلورم ته له خیر روان. ماشاءالله. نو خوشحاله شوم چې له تا سره مې ولیدل. شاداب خانه، په پای کې کوم پیغام لري یا کوم شعر ترنم نو کولی شي چې زموږ د یوټیوب چینل له لارې خپل لیدونکو ته واوروي؟ پیغام خو داسې خاص پیغام نه لرو، زموږ خپل وطن دی په همیش په صلح او آرامش کې اوسي، او شعر دا دی چې دا زموږ زیبا وطن دا پر مونږ ګران دی او دا افغانستان. ډېر ښه، دا زموږ زیبا وطن دا په مونږ ګران دی دا افغانستان. خوشحاله او سرفرازه اوسئ. ګرانو لیدونکو، د هغې ورور سره خو مرکه وکړه، خبرې هم د هغې واورېدلې، ډېر ښکلی په زړه پور شعر په اخره کې ویلو. نو دلته هم زموږ ډېری هیوادوال په بعضو کارونو هم دلته بوخت دي چې قلمونه خرڅوي، ګوتمۍ خرڅوي. نو د دوی سره به هم یو تن سره به مرکه ولرو. نو راځئ زما سره پاتې شئ. السلام علیکم. وروره ښه یې؟ شکر د ښه دی. صحت دې ښه دی انشاءالله؟ الحمدلله. دا ښکلی نوم خو دې راته ووایه. نوم مې نصر الله دی. نصر الله. ماشاءالله، ډېر ښایسته نوم دې دی. نصر الله خان ورور په همدې کاروبار دلته مصروف یې؟ او ولې نومونه لیکو په قلمو باندې. ښه، نومونه هم لیکئ؟ ښه، ډېر ښه. نو نور د دې تر څنګ نور څه خرڅوئ؟ څه د څه شي دغه ډېر دی دلته، خلک څه خوښوي ډېر؟ خلک قلمونه ډېر خوښوي، ځکه نومونه پرې لیکل کېږي، یو یادګاري شی دی. هو که نه، ځکه مې پوښتنه وکړه چې دلته دا لاسبند هم پرتې دي، ګوتمۍ هم دي، قلمونه هم دي که نه، چې ډیمانډ د کوم یو ډېر دی؟ والله دا خو د قلمو مشتریان ډېر دي، ځکه ډېر خرڅېږي، مینهوال ډېر دی. مینهوال یې ډېر دي د قلمونو. ښه، نو که یو قلم درته زه ووایم که نه، نو نوم پرې لیکلی شي یعنې مطلب؟ ښه، نو یعنې شعر هم لیکلی شي په قلمونو باندې؟ او مشکل نشته، شعر هم لیکل کېږي. ښه، نو قلم کوم قلم به دغه دا قلم راکړه. ښه،
دا په دې باندې لیکلی شي اول مشکل راڅخه نو مطلب دا دی قیمته به یې راباندې نه خرڅوي صحیح ده مشکل نشته صحیح ده ښه نو په دې ته ونیسه که نه یو شعر راته ولیکه ښه یو شعر دی زه درته وایم ښه درته وایم. وایي اواز د مور به وي او خوږ به نه وي اواز د مور به وي او خوږ به نه وي کشری ورور به وي او خوږ به نه وي دا به دا راته ولیکه خیر هلکه دا خو ماشاءالله خو ماشین لري هلته خپل ښه بټري ده حساب کتاب دی ښه دا دغه یې لیکلي پکې راوله کمرمین صاحب ښه نو دا ګران ورور خو ماشاءالله ښه بااستعداده دی همداسې ماته ښکاري ځکه په دې قلم باندې شعر لیکل او دومره غټ بس یو بیت لیکل که نه نو دا مشکل کار دی طبعا نو الله دې بس د دې په کاروبار کې برکت واچوي موږ ورته همدا دعا کوو نو ګورو چې په پای کې څنګه کېږي تر اوسه خو ښه روان دی ښه تکمیل شو اواز د مور به وي او خوږ به نه وي کشری ورور به وي او خوږ به نه وي ماشاءالله کمرمین صاحب ته دا وګوره که نه دا هم نو یو هنر دی په یو حساب او ډیر مطلب کار کولو ته ضرورت لري چې داسې په یو قلم باندې ته بسته یو بیت ولیکي او هغه هم د ماشین په واسطه باندې نو نصر الله وروره الله دې په کاروبار کې برکت واچوه او خدای دې ترقي درکړي د خیرات ماشاءالله ډېر ښایسته شعر دی په ډېر ښایسته انداز سره دې ولیکلو خوشحاله شولو نو په پای کې که هیوادوالو ته کوم پیغام لري یا کوم شعر لري کولی شي چې زموږ د یوټیوب کمرې له لارې چې دی هیوادوال ته وړاندې کړي پیغام خو مې دا دی باید ټول هیوادوال چې خپلو درسونو ته دوام ورکړي ځکه هر څه د پرمختګ څخه کېږي ماشاءالله دغه پیغام دی ټول هیوادوال ته چې زده کړې ته دوام ورکړي نو د نصر الله ورور پیغام خو مو واورېدلو وایي د ټولو هیوادوالو څخه زما غوښتنه هم دا ده چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي خپل تعلیم وکړي تر څو یو باثبات افغانستان موږ او تاسو ولرو نو ډېره مننه ورور خوشحاله اوسئ السلام علیکم په پسرلي کې د غونډۍ چاپیریال لا ډېر ښکلی ښکاري او له دې ځایه د کابل ښار پراخ او زړه راښکونکی انځور لیدل کېږي ګرانو لیدونکو بیبي مهرو غونډۍ یوازې یوه غونډۍ نه ده دا د کابل د تاریخ طبیعت او د خلکو د خاطرو یوه مهمه برخه ده هر څوک چې د کابل ښار د ښکلا او تاریخي ارزښتونو د پیژندلو هیله لري د دې غونډۍ لیدنه ورته ځانګړې تجربه ده ګرانو لیدونکو زموږ د دې خپرونې د پای شېبې راورسېدې په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل وطن وزټ درسره سبسکرایب او شیر کړئ نو زه احمد رشاد صالح او زما کمرمین محمد حنیف اکبر له تاسو څخه اجازه اخلو او تاسو ټول په لوی او بخونکي سختن تعالی سپارو السلام علیکم